السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې بل چاته د نجلۍ په غږ کې میسج وکړئ. یعنې ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې په واتساپ باندې چاته د نجلۍ په غږ کې میسج وکړئ یا په مسنجر باندې چاته د نجلۍ په غږ کې میسج وکړئ، نو ملګرو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او که چېرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په خپل چینل کې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو اوس د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ته ملګرو د ګل وایس چینجر په نامه ده. ملګرو دغه اپس به تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو ګل وایس چینجر ولیکئ، دغه رقم ملګرو دغه اپس دلته تاسو ته راواړي. نو دلته به تاسو په دغه اپس باندې کلیک وکړئ. د دې ملګرو پرنوم ده ګل وایس چینجر افیکټس، دا د دې پرنوم ده. او دغه رقم ملګرو دغه اپس که تاسو دلته وګورئ، د دې ملګرو کوم ریټینګ ده 3.6 یې ریټینګ ده او دغه رقم 1 میلیون پلس کسانو دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړی دی. نو ملګرو تاسو هم دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به راسئ په خپل موبایل کې به دغه اپس خلاص کړئ. نو ملګرو سمپل به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه اپس به تاسو ته چې خلاص شي. نو ملګرو ګوره اول هر کوم انټرفیس راځي هغه دا رقم راځي. دغه رقم ملګرو ګوره آی اګري ټو پریویسي اینډ پالیسي په دې به ټیک مارک شان ولګوئ او دغه رقم به دا ګیټ سټارټډ ووایي. ملګرو کله چې تاسو ګیټ سټارټډ ووایي، د دې ګوره ملګرو کوم انټرفیس هغه دا رقم تاسو ته را روان ده. دغه رقم ملګرو دغه اوس ګوره دلته به تاسو خالي سمپلي دا کلیک باندې وکړئ. کله چې سمپل تاسو کلیک باندې وکړئ، ګوره ملګرو دلته دغه اپس تاسو ته خلاص شو. یعنې د دې اپس انټرفیس دا رقم راځي. دغه رقم ملګرو تاسو ته یو څلور اپشن دلته درکړي دي. شیر یعنې دغه اپس تاسو له بل چا سره شیرولی شئ. سیو کم شان ستاسو سیو کوي، کم افیکټسونه، کم د نجلۍ غږ ستاسو سیو کوي، هغه دلته بیا دی تاسو ته راړي. ریټینګ دغه اپس تاسو ریټینګ ورکولی شئ. پالیسي د دغه اپس خپله شرایط دي، دغه دلته دی تاسو ته درښولی شي. نو ملګرو اوس ګوره زه دلته خبرې ورته کوم. کله چې زه خبرې ورته وکړم، بیا هغه دی ماته د نجلۍ په غږ کې چینجوي. نو ملګرو دا خبرې به تاسو څنګه کوئ؟ دا کم خالي مایک بټن چې تاسو وینئ، دا کم مایک جوړ شوی ده، سمپل په دې باندې کلیک وکړئ او خبرې به وکړئ. نو ملګرو زه اوس په دې باندې کلیک کوم او خبرې ورته کوم. دا بل د ملګرو تاسو الاو کړئ. نو دا بل تاسو ټول الاو کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. نو ملګرو بیرته به تاسو په هغه باندې سمپل کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه باندې بیرته کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره ملګرو دغه کم ایډس را روان دي، دغه ایډس باندې تاسو کار مه لرئ، دغه تاسو دلته سمپل کلوز کړئ. نو ګوره ملګرو هغه کم خبرې چې ما ورته وکړې هغه دلته دی تاسو ته خپله راړي. پلیز ویټ یعنې هغه ډاونلوډینګ روان ده، یعنې هغه کم افیکټسونه دي اوس خپله باندې لګېږي. ملګرو دلته به تاسو یو څه انتظار خالي ورته وکړئ، یعنې صرف یو 2 منټه یا 1 منټ تقریبا انتظار ورته وکړئ. دلته چې نن د زما نېټ یو څه سلو ده، نو لږ کې دغه لوډینګ ټیم یو څه زیات غواړي. نو ګوره ملګرو هغه لوډ شو. دغه رقم ملګرو ګوره دا ټول افیکټسونه دي. هر افیکټس چې مو خوښ شو په هغه افیکټس باندې دغه تاسو لګولی شئ. ملګرو اول افیکټس ده بیبي. ملګرو بیبي د کوچني هلک په غږ کې دغه خبرې دی تاسو ته بدلولی شي. ملګرو نو که اوس چېرته تاسو غواړئ چې دا پلی کړئ، دا کوم ساده سمپل پلی بټن چې ده په دې باندې به کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دغه تاسو ولیدل چې دغه د کوچني هلک په غږ کې دغه پلی شو. نو ملګرو ګوره دلته لیکلي دي 10 years girl. نو ملګرو د 10 کلنې نجلۍ په غږ کې که چېرته تاسو غواړئ چې دا خبرې پلی کړئ، دلته به دا پلی کړئ. دغه رقم ملګرو 16 ګرل سو او دغه رقم 18 سو 25 سو 35 سو. دغه رقم اوریجنل وایس یې بیرته په خپل اوریجنل افیکټ کې تاسو ته راړي او دغه رقم یې دا ټول افیکټسونه دي. هر افیکټس چې مو خوښ شو په هغه افیکټس کې تاسو بدلولی شئ. ملګرو دا ګوره زه ملګرو 16 ګرلز والا په تاسو ته اورم. نو ګوره ملګرو دغه که چیرې دلته دغه مثال دغه رقم تیز ولو، بیا دلته تاسو یو څه خبرې خپلې خبرې سلته کوئ، یو څه سوکه یې کوئ، نو هغه بیا دلته برابرې راځي. دغه رقم ملګرو اوس ګوره که هر یو مې خوښ شو، اوس که تاسو غواړئ چې دغه میسج چاته ولېږئ، نو دا به تاسو څنګه لیږئ. ملګرو اوس ګوره د 35 year ومین یعنې د دې ښځې غږ زه چاستوم. یا ملګرو ګوره زه د 25 year دا استوم.
ګوره ملګرو زه دا د 25 year girls خبرې چاته سوم نو ملګرو تاسو به سمپل راسئ دا کوم ډاونلوډ بټن چې دا خبرې به ورته تاسو ډاونلوډ کړئ په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو دې ته هر نوم ورکوئ هغه نوم به ورکړئ نو ملګرو دلته دا نوم زه میټوم زه بل نوم ورکوم دلته زه ورکوم ملګرو ای ما سمپلی ای نوم ورکړئ دا مې چیز کوئ اوکې کوئ کله چې دغه اوکې کوئ ګوره فایل سیوډ بېرته به ملګرو تاسو په بیک باندې ولاړ شئ کله چې په بیک باندې ولاړاست نو ملګرو ګوره بېرته تاسو په بیک ولاړ شئ دا دلته کینسل کړئ ګوره ملګرو ما در ټول مال کومې خبرې ستاسو سیو کړي هغه دلته په سیو کې تاسو ته راړي دا کوم سیو بټن ستاسو وینئ څو په دې باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ما د ای نوم ورکړی و هغه دلته سیو دی اوس دا د کم درې به نشانې ستاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا ملګرو ګوره دلته شیر اپشن دا شیر ته په شیر باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ دا هغه رقم اوس که چېرته غواړئ چاته په واتساپ واستوئ په مسنجر واستوئ دا هغه رقم نور ایمو وي یا دا هغه رقم سکایپ وي په هر یو سي استوئ هر دغه اپلیکیشنان ستاسو انسټال کړي دي هغه ته تاسو استولی سئ نو ملګرو زه غواړم چې دا په واتساپ باندې چاته واستوم په واتساپ باندې به سمپل یو ساده کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره سین ټو چات یاستئ اوس ګوره ملګرو تاسو ټوټل ملګري راړي هر یوه ته سیمې استوئ خالي به په هغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم ملګرو اوس ګوره هر یوه ته سیمې استوئ خالي به دلته راسوي په هغه باندې به کلیک وکړئ هغه ته به تاسو ور واستوئ ګوره ملګرو زه دې سړي ته راسوم په دې باندې ما کلیک وکړئ دغه رقم به دلته سمپل تاسو سینډ ووایي کله سیم سینډ ووایي ګوره ملګرو دا سینډینګ روان ده دا خبرې به بس دې سړي ته په واتساپ باندې ورسي نو ملګرو کله چې دا خبرې دې سړي ته په واتساپ باندې ورسي بیا به دی وایي چې دا خبرې ماته چا راستولې دي او دا څوک ده نو ستاسو خبره ستاسو په دغه به د سر نه خلاصېږي ګوره ملګرو دا یو څه یې راړئ زما نیټ چې دغه یو څه سلو ده دا د نیټ مسله ده نن نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي که مې ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو ګوره ملګرو دغه دلته ماته وایي فایل to processed audio please try again later if you keep seeing this message please restart your phone ملګرو دا ماته وایي خالي موبایل دې ریسټارټ کړه بېرته به خپله سم شي ملګرو دا ستاسو په موبایل کې نه راړي دا زما په موبایل کې یو څه مسله ده او نن نیټ یو څه سلو ده نو سمپل دا به تاسو زه خالي خپل موبایل ریسټارټوم دا به بېرته سم شي نو ستاسو په موبایل کې دغه ایرر نه راړي نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوي که مې ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې تر دې مهاله د خدای په امان